تر ټولو کوچنۍ رڼا هم لویه تیاره ماتولی شي. لوما او د پټ چراغ راز. په یوه کلي کې یوه هوښیاره او ډېره په زړه پورې کوچنۍ نجلۍ وه چې نوم یې لوما و. یوه ورځ هغې د خپلې انا د کټ لاندې یو زوړ چراغ وموند. دا چراغ د نورو چراغونو په څېر نه و، بلکې پټې پټې خبرې یې کولې. کله چې لوما د خپلې انا د کټ لاندې چراغ راوباسه، نو چراغ په ورو ورته وویل: ما بهر یوسه، کله چې ستوري راویښ شي. هماغه شپه لوما ورو ورو بڼ ته ووتله او چراغ یې د ځان سره یووړ. ناڅاپه د چراغ په منځ کې نرمه رڼا خپره شوه، له سپوږمۍ هم روښانه. او له هغې رڼا څخه نور واړه چراغونه راووتل او په هوا کې نڅا پیل کړه. لوما په ډېره حیرانتیا وپوښتل: تاسو له کومه راغلي یاست؟ ځلانده چراغونو په یو غږ ورته وویل: موږ د ستورو پیغام رسوونکي یو او موږ د داسې یو زړور کس په تمه وو چې موږ آزاد کړي. واړه چراغونه د لوما سره د کلي په لار کې ملګري شول. هغوی تیارې لارې روښانه کړې، ورکې شوې پیشوګانې خپلو کورونو ته ورسولې، او حتی د یو زوړ سړي چې کیلې په تیاره کې ترې ورکې شوې وې، د هغه په پیدا کولو کې مرسته ورسره وکړه. سهار په وخت چراغونه بیرته چراغ ته ننوتل او ورو یې وویل: مننه لوما، په یاد ولره یوه کوچنۍ رڼا هم کولی شي ډېره تیاره له منځه یوسي. لوما چراغ په ډېره مینه غېږ کې ونیو او له هغې وروسته به چې هر کله په کلي کې کوم چاته د مرستې ضرورت و، نو دی به دا چراغ له ځان سره و، ځکه هغه پوهېده چې مهرباني تر ټولو ډېره ځلیږي. سلام په ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست. څنګه وه د لوما کیسه مو خوښه شوه او که نه؟ آیا تاسو هم پر دې باور لرئ چې یوه کوچنۍ رڼا هم ډېرې تیارې کمولی شي؟ خدای دې وکړي چې دا کیسه مو خوښه شوې وي او پند مو ترې اخیستی وي. د نورو کیسو لپاره زما چینل هرومرو در سره سبسکرایب کړئ. اوس لپاره تاسو ټولو ته ډېر ښه وخت.